دوه جلا بیانونه د طالبانو او نوي ډیلي ترمنځ ټلیفوني مکالمه که محتاطانه چلند. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ او هند د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې شوي دي چې ورسره جفت دواړو لورو بیلې بیلې خبره پاڼې خپرې کړي دي. دا د نوي ډیلي او د نوموړې واکمنۍ ترمنځ له اوږدې مودې وروسته لومړنۍ ټلیفوني خبرې بلل کیږي. خو د دې اړیکې ځینې برخې د دواړو لورو لخوا په بېلابېلو بڼو څرګندې شوي دي. جی شنکر د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ پر خپل ایکس لیکلي چې دا خبرې د کابل له پرځېدو وروسته لومړنۍ اړیکه ده او په ترڅ کې یې امیر خان متکي لخوا د افغانستان او هند ترمنځ د بې باورۍ راپورونه رد شوي دي. ښاغلي شنکر همداراز د ښاغلي متکي لخوا د هندي کشمیر د پالګام برید د غندنې مننه کړې او ټینګار یې کړی چې هند د افغانستان له وګړو سره تاریخي ملګرتیا لري او له دغه هیواد سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له دې سره جفت د دغې واکمنۍ لخوا خپره شوې خبره پاڼه بیا د دې خبرو له بل اړخ څخه وړاندې شوې چې پکې د جی شنکر د بې باورۍ راپورونو د ردېدو او د پالګام د برید هیڅ یادونه نه ده شوې. د دغې واکمنۍ خبره پاڼه پر دوی اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، ډیپلوماټیکو اړیکو، د ویزو اسانتیا، په هند کې د افغان بندیانو خلاصون او د چابهار بندر په پراختیا تمرکز کوي. امیر خان متکي پکې د هند له وګړو سره د تاریخي اړیکو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې دا اړیکې نورې هم پراخې شي. د سیاسي چارو شنونکي بیا اسلامي امارت له پاکستان سره د خپلې پخوانۍ او تلپاتې ملګرتیا د نه خرابېدو له امله له نوي ډیلي سره پر محتاطانه چلند تورنوي او په وینا یې دغه چارواکي نه غواړي چې د هند لپاره اسلام آباد وبایلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو منم.